خو د دې سردار د لاسه در دا پزې پرې راغلی یم هر وخت دی دا د بیلچې لاستي ورمات کړي اوس مې دغه یو لرګی پیدا کړي ته راسه دا خو د بیلچې ته ور جوړ کړه سردار السلام علیکم آقا جانه. وعلیکم السلام سردار زه ستړی مه سه چېرته تللي وې والله تللی وم بازار ته ښه وته خبر آقا جانه د بازار څخه خاصه بره ورغلم د احمد یې کره ښه ښه احمد یې څنګه وه ما جبه خبرې کولې چې اوس ورته وکړم دغه ورته یو پسې واخې ورپسې ښه څنګه وه خاوند یې یو کار مار پیدا کړی و که در دا اوس هغسې بېکاره ګرځېدی د خاوند په کار نه یم خبر خو ما بیخي انچیکه خبرې کولې خبرې و د چش خبرې کولې ورزه حق غواړم د خپل ورور سره حق د چش حق ولې وایي ته ساغل وړم ځکه خرڅه کړې او ما ته ماک نه دی پکې راکړی اوس بیا دا باغ یوازې خرڅوي زما حق نه راکوئ زه ورته ولاړم دغسې خبرې کولې ولاکې دا وویل چې سړی ولاړ دی که حیوان ولاړ دی خو تا به ورته ویلي وای چې ناکي خلک پر ځان مه خندوه مې پر موږ باندې خندوه در دا اوسه پرې چا د خپل ورور یا پلاره څخه حق اخیستی دی چې ته یې غواړې آقا جان هغه ویل په هره کم چیز حق ځینې غواړم هېڅ ته چا خبره یې نه منله خو هلته به دې سر ور خلاص کړی وی د بې غیرته سوه ته دلته راغلې ما ته وایه آقا جان ښه اکې چیرې خدای پاک حق کړی دی باید اکې ورکې نو چه څه د بې غیرته سوه اوس به مې دا سر در دړ وړې کړي د دې پر ځای چې د هغه سر دې جواب ویلی وای سر دې ور خلاص کړی وای ته راغلی دلته ما ته نصیحت کوې هغه مشره ښځه ده زه څنګه سر وخلاص وایم راته تېرېږه اوس دې دا سر در ماتوم روبګه زه پوه شولم چې دا د چا کار دی خیر روبګه او زلمه زه به در سره جوړ سم داسې کار ونې که در سره وکړم چې چا دې د چا سره کړي خیر دا راغللمه ځانونه ټینګوئ لو ګاډ سو د غنمو لو ګاډ سو یاره دغه فصل ته اوس د انبار هم پیدا نه کوي 3 واره خو مې انبار ورکوي دغه څلورم وار دی یو انچ هم نه دي غټ شوي بس هغه پر هغه ال ولاړ څه ورته وګوره بیا انبار څونه ګران شوی دی خوله نه به پورې کېږي چې دوکاندار ته وایي چې دا ولې وایي دا هر شی موږ ته وروره په ډالرو راځي په ډالر اسمان زلمه دا مو څه کار راته لاس ور اچولی بې شرمو هېڅ شرمایا نه لرئ خدای دې خیر کړي اخښې څه خبره ده ولې داسې درد راغلی بس ما د خدای د داسې خلکو نه هېڅکله نه اخښی کوي بې غیرتو د ښځو میراث ته ناست یاست نامه ماته شه ته راسته دلته اخښه ته راسته دلته په دا پټو سره کښېنو اخوا څه ناست مې لکه مه رانږدې کېږه تاسې زما دښمنان یاست اوس مو خوب پر پښو باندې جګه راته درولې د میراث غواړې بې غیرتو اخښې خدای دې موږ ته وس نه راکوي چې موږ تا ته خپله خور په پښو باندې جګه ودروو او بل دا خو ستا او د هغې کار دی خپل اکې دی که در څه غواړې که در پرېږدي بل موږ په دې کې نه ځایېږو بس د چی شه حق ولکه د چا پلار را څخه واخلې حق غواړې ها زه به اوس تا سره جوړ شم څنګه سو درنو دوستانو ډرامه خو م تر دې ځایه پرې ولیدله اوس یو دوې نه پوښتنې دي په تاسو کې څوک جواب راکوي څوک اما دا دی کم یو دوې اسانه پوښتنې دي مشکل نشته څوک راشه اڅه ښځو ته ولې په میراث چاک نه ورکول کېږي که ته دا دوی ته تشریح کړې ښځو حق نه لري د دا کور نه د حیوانات ته یو سړی پیدا کړو دا به دا چیش کړي نو یو د میراث موضوع ده بله د خاوند موضوع ده مثال د میراث چې خپل خور یا لور ته سړی میراث ورکوي باید واده کړي که نه کړي واده یا که ډېره مسکینه وه لوېدلې وه باید یو څه کومک ستا سره وکړي که نه وه بیا نو نه وي ډېر ښه چکچۍ پر وکړي بس ډېر ښه اوس یوه بله پوښتنه هم ده څوک راځي څوک راځي اشکه ته د ګل محمد پر ځای تا خپل خور یا لور تا کو کوي کیا
په زوره په زوره اوس راځي دا نوره پاتې ډرامه مو ګوري چې بیا څه پېښېږي لکه څه کوي چې غاړې خبره څه شي ده محمد وروره ولکه ملا صاحب چې رالی بلا د خولې لاس واخیستی چې پر خوله ورته هغه یې ویله ته داسې پوښتنه وکړه ګوره زلمی چې زه ژوندی یم ونې کې د چا پلار راڅخه واخلي ولاکه دې د ارمان راڅخه پوره شي ښه ملا صاحب ته دا راته ووایه در دا اوسه پورې چا خپل خور یا لور ته حق ورکړی دی چې زه یې ورکړم ها ګل محمد وروره میراث چې دی د ښځو شرعي حق دی که دی په دې پوه سي الله جل جلاله د قرآن کریم په 11 آیات سورة النساء کې فرمایي چې درې خویندې پر یوه ورور حساب دي باید حق یې ورکول شي ښه ملا صاحب ته دا ماته ووایه در دا اوسه پورې تا خپلې لور ته حق ورکړی دی ګل محمد وروره زه خو لور نه لرم که مې درلودلی د سپینې ورکوئ ولې دا د دوی شرعي حق دی ګوره ملا صاحب ناکې دا خلک مه راباندې خندوه ته په دا دومره سیمه کې وګوره در دا اوسه پورې چا خپلې خور یا لور ته حق ورکړی دی ناکې خلک مه راباندې خندوه او بل دا چې دا په موږ کې ډېر لوی عیب دی چې ښځه دې راولاړېږي چې یا د ورور یا د پلار څه دې حق غواړي ګل محمد وروره خور او لور ته میراث نه ورکول دا زموږ مشکل دی وروره په اسلام کې هیڅ مشکل نشته دا زموږ مشکل دی چې موږ د الله د امر څخه سرغړونه کوو وروره دا زموږ مشکل دی چې ټوله ورځ د دنیا په یاره سخته یو دا زموږ مشکل دی چې نارینه ته د اولاد په سترګه ګورو ښځینه ته د اولاد په سترګه نه ګورو هر هغه څوک چې خپل خور لور ته میراث نه ورکوي په ورځ د آخرت به د الله په حضور کې خپل جواب وایي ګوره ما د خلکو په خبرو پسې ګرځه ما په خندا پسې څه چې الله ویلي او د هغه رسول ویلي باید موږ په هغه باندې عمل وکړو ملا صاحب ستا کور ودان چې زما سر دې راخلاص کړي زما سترګې پټې وې په دې باندې نه پوهېدلم خو زه نور د چا د خندا په کیسه کې نه یم او نه د چا د خبرو په کیسه کې یم دا اوس زه ولاړېږم خپل خور او لور ته حق ورکوم نور د هېچا په کیسه کې نه یم دا تعالی دې خیر زلمی وروره ما ته به بخښه کیه دا دې شفا دې نه یې بده یا وروره خو مې نه ده بده سوې ملا صاحب کور چې ودان چې دا سر ټمبه چې څه جوان ما کور د ملا صاحب کور ودان چې ستا سره په دې د خلاص دي چې ښځو ته باید حق ورکول شي او ستا هم کور ودان چې د ملا صاحب خبره دې ومنله اوس به داسې وکړو هلته به هغه زموږ کانچې ته ولاړ شو چای مای به وڅښو ما چای راوړي دي ملا صاحب راځه چې باسو پیاله چای به مو څښو د حق مې هم را معلوم کړه چې څومره حق یې راځي په دغه لار په لانډه به ورسو